د بدخشان د پوهنې ریاست ټول کارکونکي د ګیره پرېږدي کنه له دندو ګوښه کیږي. دویم خبر د پاکستان کلدارې د ډالرو پر وړاندې نوی ریکارډ جوړ کړ. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د پاکستاني روپۍ ارزښت لوېدلی $1 په 115 روپیو تبادله کیږي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ له امله د دې هېواد اقتصاد د سختو ننګونو سره مخ شوی او د پاکستاني روپۍ ارزښت د ریکارډ په کچه لوېدلی دی. اوس یو امریکایي ډالر په 115 پاکستاني روپیو تبادله کیږي. د پاکستان مرکزی بانک وايي روان مالی کال په 9 میاشتو کې تجارتي خساره 80% زیاته شوې او د 80 میلیارډ ډالرو په عاید کې 15 میلیارډ ډالر خساره ثبت شوې ده. دغه بانک وايي د تجارتي او مالیاتي خسارې له امله پاکستاني روپۍ تر فشار لاندې ده او قیمتي زیاته شوې. په دویم خبر کې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست خپلو ټولو کارکونکو ته امر کړی چې ګیره پرېږدي او د جماعت په لمانځه کې خولۍ او یا لنګۍ پر سر کړي. د سرچینو په وینا د بدخشان د پوهنې ریاست نن سه شنبه د وري پر 14مه د یو رسمي لیک په لیږلو سره د دغه ریاست کارکونکو ته خبرداری ورکړی چې که د دغه ریاست کارکونکي له امر څخه سرغړونه وکړي له دندې ایستل کیږي. دغه مکتوب کې ویل شوي چې له کوچني اختر وروسته د کارکونکو ګیره کتل کیږي. ګرانو لیدونکو دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.